مه کوئ لکه استاد بلجه ته ځې لاړ بسو بسو سړی نشه دی ډېرې به ورته ووایم 50,000 سمه ده درځه تاسې که کومک سره وکړمه دا دې را ومرسولې راوجه رسولم څومره ژر راورسولم زه په خیالو کې غرق وم او تا داسې ژر ورسولم دا سفر ستا سره خوند کوي بل واخه دغه 2,500 واخیسته شوله واخه دا 2,500 دا خو 2,500 جزمانه موږ خو په 15,000 خبره سره خلاصه کړې وه عجبه سړی نشه مې کړې ده خو عقل مې د لاسه نه جوړ کړی 15,000 بیا د څه شي دي څه دي 15,000 پټم را سره راغلی 2,500 پر تا 2,500 پر ما زه الله دې مل شه مه کوئ لکه ستړی یم د مور کره نسم تللی شادي ته نسم تللی ستا د لاسه ستا د پلار د لاسه دا د جې غوټه ولې ورکه ده خط ته مې پرېږدې که یا ما پلار ته ویل زه په دا کور کې واده نه کوم د چوسانو کور والا بابا راسي السلام علیکم وعلیکم السلام ته ولې ژاړې خیر خو دی که دا ورته وګوره مکتب ته یاست او که د چرګانو کوډلې ته کالي دغسې خراب کړي دي ولې اچات نه کوې هلکه بیا کوم هغه جان احتیاط هغه جانه دغه تیاره چا جوړه کړې ده تیاره شه تیاره خورا خوندور شی ده سړی سفر پشې کوي بیخي لرې لرې ځایو ته ځي تیاره خو ما ته رامعلومه ده چې چا جوړه کړې ده خو خبره داسې ده تیاره چا جوړه کړې ده په یاد مې اوس مې د ځای نه وتلي دي بیا در ښیم بیخي مې داسې نږدې سړي جوړه کړې ده نو موټر بیا چا جوړ کړی دی هغه جانه موټر ښه موټر خورا ښه شی دی 4 ټایرونه یو سټیرینګ لري هم چې په هر کونج یې راګرځي ډېرې اسانتیاوې لري خو موټر ښه چا جوړ کړی دی ته زه را په یاد کړم خورا شناخته سړی یم دی اوس مې د ځای نه وتلی دی خیر بیا ځای در ښوم چې را په یاد مې شي اوس مې د ځای نه وتلی بیا در ښیم ما ته د غونه معلومات شته د هر شي معلومات شته سر دې خلاص هغه جانه تلویزیون نو چا جوړ کړی دی ښه تلویزیون هم خورا نامې شی دی هم 4 ساعته درته شروع ساعت یې در چل کړی دی
فیلمونه پکې ګوره درمندري فیلمونه پکې ګوره د خدای بنده کارتون هم ګورو بالا خو نو د دنیا ګردشان پکې ګوره ګرد مملکت پکې ویني هم خورا نامې شی جوړ کړي تلویزیون هم خو خبره داسې شی ده همدونه نه کیسې وي چې دی د رویې مې دنیا د ښکار کوي مګر بله خبره خو داسې ده خو دا هم داسې شناخته سړي جوړ کړی دی بیخي مې ذهن ته ور راسي بېرته په ذهنه مې ووځي خیر که بیا په یاد سو هغه هم درښیم هغسې هر څه معلومات زما څه چې که بېخان مه ورسره معلومات در کوم داسې معلومات دا وګوره سره کوم شتون کوي صحیح ده مې راځي اوس مې د ذهنه وتلي دي نو څه پزه مې را پرې کړه زه اوس په چا ود سوی یم هلکه پلار دې ستړی د کاره سره راغلی دی ته ولې پازابه پرېږده چې غوسایي وکړي خپل خط چې کاږه خو خپل عقل لري د استاذه څه چې پوښتنه وکړه تیاره چا جوړه کړه د ولګېد خانه چا جوړه کړه تیار خوره ښځه میاشوره پوښتنې چې وکړي چې معلومات یې ډېر سي خوړې هم خلاص شوي دي سړی باو ولې خلاص وله څه په کوئ په دا دونه غوړو باندې چښئ خو نه واخه دا مې سره کټ کړه زه به ولاړ شم غوړې به درته راغلم مه کوئ لکه ښه ته دلته ناست یې په فیسبوک چې ځان اخته کړی دی زما اخیرا بوټونه په پښو دي دغه هم نه کوي چې دا بوټونه را صافه کړې یا را رنګ کړې ته که یې دلته چې ناست یې ناکه یاره خان صاحب رښتیا هم چې په دې ملک کې د خوارو د غریب هېڅ قدر نشته زه د سهارې څه دلته اخته یم په کار باندې کار کوم زه فیسبوک نه ګورم خان صاحب یوټیوب ګورم او په دې خاطر یې ګورم چې دا نوي نوي صفایان یې څنګه پکښې کېږي دا ستا ځای دا ستا کور زه ښه صفا ساتم او بل نقطه هغسې د باندې روان یې پښې دې بېرته بوټونه دې بېرته په دوړه کېږي نو چیش دپاره یې رنګه او بیا نو ستا بوټونه نه دي وم تیار مازداوې دي مازداوې دي هی 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 ولاړم درسه خان صاحب وبخښه په کار مې وی دغه دی ما ول نن خو نو د خیر سره د معاش ورځ به هم ورسېدل اول تاریخ دی دا معاش که راکړې نو کور ته یو څه سودا وړم لازمه نه ده را روان میاشت بیا را روانه ده بیا به تنخواه غواړي خان صاحب دا خبره چې لازمه نه ده چې ته ماته کوې هلته په کور کې هم دا لازمه ده چې زه یو څه سودا یوسم ډوډۍ یوسم د خوراک شیان نشته نو خان صاحب نو معاش چې رانه کړې نو بچیان مې د لوږې مري نو بیا زه څه وکړم لازمه خو دا نه ده چې دا مړه شوله خدای مهربانه دی بیا به نور پیدا سي نور به پیدا سي نو ستا ولې خوا بده ده خیر دی خان صاحب داسې مه کوه بوټونه به جم بېرته در صافه کړمه هېڅ مشکل نشته خیر و خیرات یې کړي پر بوټو خوا بده شوله بېرته به یې در صفا کړمه معاش راکړه خان صاحب خیر دی خیر دا لازمه نه ده زه به ور ووځم بیا به د اخوا خبرې سره کوم خان صاحب ته ګوره تلای نه سې ته دغه وکړه دا زما معاش راکړه خیر دی خان صاحب درکولی معاش چې ستا معاش نه خورم مګر ظالمه لازمه خو دا ده چې زه ستا بوټونه باید صفا کړم زه ستا بوټونه باید صفا کړم لازمه دا نه ده لازمه هغه ووایه چې زه راووتم بوټونه مې سپېره وه د فیسبوک پر ځای چې تا دا زما بوټونه را صفا کړي وای نو ما ته بیا خوند راکړی وای اوس ما ته داسې لازمه ده چې زه روان شم بیا به یې ګوره خان صاحب ظالمه وی لازمه خو دا وه چې ما باید یوټیوب نه وای کتلی دا صفایي دپاره ما کتله نو ظالمه وی لازمه خیر دی معاش راکړه لازمه چې لازمه سي بیا زه پخپله راځم پخپله معاش در کوم زه ولاړم خیر دی خان صاحب لازمه ظالمه دی ظالمه لازمه مه کوئ لکه